بهلول یو ورځ یو لس کسان ناستو. بهلول راغی، ویل د بهلول سره لږه خبره کوو. بهلول ته ویل موږ 10 کسان یې 10 روپۍ به درکړو، خو دیونې ته وخېږه، دیونې ته وخېږه. نو بهلول خو ډېر هوښیار ویل هاتو الیه 10 روپۍ راکوئ. 10 روپۍ په هغه کې ډېر شی وي. چې روپۍ ورکړلې فجعله فی کمه، جب خو بیا نه و، لیوني په جب څه کوي، ایسې په نسترونو کې واچولې. چې په نسترونو کې واچولې، کسانو ته ویل وخېږه هغه ته ونې ته. هغه ویل هاتو سلمه، پوړۍ راوړئ. نو دې خلکو ته وویل چې تا خو په پوړۍ خو موږ هم ختلی شو، څنګه پوړۍ راوړئ؟ زمونږ په شرط کې خدا نه وه چې پوړۍ به تا، موږ په شرط کې خدا و پوړۍ به دله نه راوړو. ویل زما په شرط کې دا وه چې پوړۍ به راوړئ. ګوره دا خو په لږ وخت کې کار کوي که نه، عقل په لږ وخت کې کار کوي. ویل که تاسو زما سره دا کړي چې پوړۍ به نه راوړئ، دا مې ورته ویل نه. نو خلکو ته ویل چې ملامته ویل لیوني ملامته کړئ که نه، د ګټې د تاوان لږ وخت. ویل که تاسو زما سره دا لیکل کړي چې پوړۍ به نه راوړئ، ویل نه م دي لیکلي. بس ویل